السلام علیکم ورحمت الله. یخ مې کېږي نه پوهېږم چې تاسو یخ دی که نه په دې میاشت کې او دومره یخ. دا د پغمان د کابل د قرغې سیمه ده. پغمان پورې مربوط ده که نه ده؟ فکر کوم څنګه پغمان پورې مربوط ده. ښه تاسو وګورئ تېرو 5-6 کالو کې دغه اوبه دومره ذخیره دلته نه وې ښکاري درته. اوس ماشاءالله بیخي ډک شوی ده او تېره ورځ یې پرچاو کړې هم وې. هغه طرف ته د سیلانیانو لپاره د ناستې ځایونه هم شته دي، غرفې دي، هوټلونه هم شته، نو زنګوګانې هم شته دي، کشتۍ پکې هم شته. نن خو داسې ورځ ده چې رسمي ورځ هم ده او بله مهمه موضوع دا ده چې هغه پکې نشته، دومره خلک نشته. همدا وجه به یې دا چې زما یخ کېږي خو د خلکو به هم یخ کېږي. او ماشاءالله یو خو اوبه زیاتې دي او بل ورسره باران هم شوی ده، هوا هم صافه ده. او بل دغه غرو کې تاسې هغه سره سره بوټي وینئ، دا ګلونه دي. ښه دا څه بوټي دي؟ ها ګورئ ښه تاسو ته زه در وښیم. دغه خو هغه کوټه ده چې اوبو منځ کې ده، صحیح ده. هغه ځای کې ګوره دا سره سره بوټي چې درته ښکاري ماشاءالله. دا ګوره یو بوټی دغه دی، دا به لږ لرې کړو. نو هغه مخامخ غر یې ډېر ښایسته کړی دی. دا به نږدې ځنه هم ورشو. نو ماشاءالله ډېر ښایسته ځای دی. راشئ همدغه وخت د سیل دی او د چکر دی، راشئ ساعت مو تېرېږي څه ناڅه. دا خو همغه پارک دی. لږه هوا ګرمه شي بیا دې ځای خوند لا سره زیاتېږي. نو دغه غرفو پورې اوبه رسېدلي دي، ګوره ښکاري درته تر هغه ځای رسېدلي دي ماشاءالله. بس دا کال انشاءالله برکتي کال دی، الله دې نور پکې برکت ور واچوي.